دوستانو یو بل اسان او په زړه پورې ذهني سوال ده. دغه سوال هم د ریاضي ډوله سوال ده. په دې سوال کې موږ سره یو ریاضي ایکویشن ده، یعنی د ریاضي یو مساوات دی چې هغه غلط دی، هغه غلطي بس نه ده، هغه سمونکی دی. نو راځي هغه ایکویشن وګورو. هغه دی 9 - 1 = 6، یعنی 9 نه چې یو منفي کې نو شپږ پاتې کېږي. دا مساوات غلط دی. دا مساوات موږ سمونکی دی. نو همدغه مساوات ما یو بل سټایل کې د اسانۍ لپاره لیکلی. هغه دا رقم دی، وګورئ. دا هم دی 9 نه چې یو منفي کې شپږ پاتې کېږي. د نور اسانۍ لپاره بیا ما دا د پنسلو په واسطه لیکلی. نو اوس وګورئ دوستانو، دا پنسلو په واسطه لیکل شوی چې 9 - 1 = 6، یا 9 نه چې یو ایسته کې نو شپږ پاتې کېږي. دا خبره بالکل غلطه ده. نو که چیرته صرف یو پنسل ځای بدل کو یا ځای تغییر کو، نو دا مساوات به بالکل سم شي. نو سوال همدغه دی چې هغه پنسل به کوم یو وي چې هغه ځای موږ بدل کو، یو ځای نه بل ځای ته یوسو، نو هغه دا مساوات یا دا ایکویشن به سم شي. نو تاسې دغه پنسل را پیدا کولو لپاره 10 سکنډه یا 10 ثانیې وخت لرئ. ښه دوستانو، وخت خو پوره شو. نو راځئ وګورو چې هغه پنسل به کوم یو وي. دا وګورئ دوستانو، دې نه ما دا سرکل یا اول غوندې تاو کړی. دغه پنسل دی. که د ده ځای موږ بدل کو، یعنی دا پنسل موږ راوړو دلته، نو دا وګورئ دغه ایکویشن اوس بالکل سم شو. یعنی 5 - 1 مساوي کېږي د شپږو. نو وګورئ دوستانو، دا ډېر اسانه و. اوس دغه واپس بیا زه خپلې سمې طریقې باندې واړوم. نو دا وګورئ 5 - 1 شپږ کېږي.